د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. د قبیلې مشر څنګه وده وکړه؟ امید کوم چې د زړو قبیلو او د هغو د مشرانو په باره کې زما خبرې در باندې ونه غږېږي. ما په خپل تیر لیک کې درته وویل چې په هغو وختو کې هر څه په قبیله پورې اړه درلوده، نه د قبیلې په جلا جلا غړو. د قبیلې مشر لا ځان ته کوم خاص شی نه درلودی. هغه د قبیلې د یو عادي غړي په شان یوه برخه درلوده، خو دی یې تنظیمونکی و او باید د قبیلې جایداد او شیان یې ساتلی. د واک له ډېرېدو سره دا چورت ور ولوېدی چې په حقیقت کې دا جایداد او سامان آلات د ده خپل دي، نه د قبیلې. په بل عبارت فکر یې کاوه چې دی د قبیلې مشر دی، نو یې نماینده هم دی. نو موږ وینو چې خصوصي ملکیت څنګه منځته راغلی. نن ورځ موږ همیشه فکر کوو چې دغه شی زما یا ستا دی، خو لکه څنګه چې ما درته وویل د لومړنۍ قبیلې نارینه‌وو او ښځو داسې فکر نه کاوه. په هغو وختو کې هر څه په قبیلې پورې اړه درلوده. بیا هم د قبیلې زاړه مشر ته دا فکر ور پیدا سو چې دی معنا قبیله او د قبیلې هر څه ته یې د خپل ځان د ملکیت په سترګه کتل. کله چې به د قبیلې مشر مړ سو، نو به د قبیلې ټول غړي سره راغونډ سول او یو بل نفر به یې د قبیلې د رهبرۍ یا مشرتوب لپاره وټاکه. خو د قبیلې د مشر د کورنۍ غړي به عموماً د تنظیم او ترتیب په کار کې تر نورو کسانو ښه ول، ځکه چې دوی به همیشه د قبیلې له مشر سره یو ځای ول او له هغه سره به یې په کارو کې مرسته کوله، نو په هغو کې به یې پوهه پیدا کړه. نو داسې به پیښېده چې کله چې د قبیلې زوړ مشر مړ سو، د قبیلې غړو به د هغه له کورنۍ څخه یو بل څوک وټاکئ. په دې ډول نو وینو چې د قبیلې د مشر کورنۍ له نورو څخه ډیر فرق کوي او قبیله هم همیش خپل مشران له دغې کورنۍ څخه ټاکي. اوس نو د قبیلې مشر ډیر واک لري. طبیعي ده چې ده یا د قبیلې مشر به غوښته چې تر ده وروسته د زوی یا ورور د ده پر ځای کښیني او ډیر کوشش یې کاوه چې دا کار عملي سي، ځکه به یې نو خپل زوی، ورور یا کوم بل دوست د خپلې جایمشینۍ لپاره روزي. دغه مشر به قبیلې ته دا لا هم ویل چې دا پلانی نفر، یعنی چې ده به ټاکلی او روزلی و، باید تر ما وروسته د قبیلې مشر سي. په اولو وختو کې به ښایي د قبیلې د غړو دا خوښه نه وه چې څوک دې داسې خبرې ورته وکړي، خو په وروسته کې یې کرار آموخت پیدا کړي او هر هغه څه به یې کول چې د قبیلې مشر به ورته ویل. په حقیقت کې د قبیلې د مشر د ټاکنې لپاره کوم انتخابات موجود نه وو. زاړه مشر به په دې باره کې پخوا لا فیصله کړې وه چې کوم نفر به یې پر ځای کښیني او هغه نفر به راغلی. په دې ډول نو موږ وینو چې د قبیلې د مشر اداره میراثي سوه، یعنی دا چې په عین کورنۍ کې پاته سوه او له پلار څخه زوی یا کوم بل خپل ته ورسېده. اوس نو د قبیلې مشر په دې ډیر ډاډه و چې هر هغه مالکیت او دارایي چې قبیله یې لري د ده شخصي ده. که به دی مړ لا هم سو، بیا هم دغه دارایي د ده کورنۍ ته پاتېدله. دلته موږ وینو چې په ما یا په تا د اړه درلودلو فکر څنګه منځته راغلی. دغه ډول فکر پخوا وجود نه درلود. ټولو خلکو د خپلې قبیلې لپاره کار کاوه، نه د ځان لپاره. که یې ډیر خوراکي مواد تولید کړي وای، له هغه څخه به د قبیلې ټولو غړو ته خپله برخه رسېده. په قبیله کې خوار او بډای نه وو. دوی ټولو د قبیلې په ثروت کې برخه درلوده. خو کله چې د قبیلې مشر د قبیلې ثروت ته لاس ور واچاوه او هغه یې د خپل ځان وګاڼه، له دغه وخت راهیسې خواران او بډایان منځته راغلل. په دې باره کې به زه په خپل بل لیک کې نور څه هم درته ووایم.